افغانستان کې د سولې او ټولنيز عدالت پر وړاندې فرصتونو او ننګونو په ورځني ورکشاپ کې چې د ميدیوتيک لوري جوړ شوی و ګډونوالو غوښتنه وکړه چې سولې په برخه کې د زياته ونډه ولسته ورکړي. ناست تار غلو کسانو ویل چې د ټولنې هر قشر مسؤلیت دی چې د سولې په برخه کې هلې ځله وکړي، خو دولت باید په دغه برخه کې رښتینی هڅه وکړي. دوی کولای شي چې لومړی هغه خپل اولادونه چې د خپل کورنۍ غړي چې د هغوی د سولې په ارزښت باندې د ټولنیز عدالت په ارزښت باندې پوهیږي. نو که چیرې موږ تاسو وګورو نظام یا د دولت د زموږ د ولسونو نه تشکیل شوی دی او په دې نظام کې تر 1 میلیون یا تر 15 لکه پورې قواوې افراد موجود دي، خو که بیا ولس ته وګورو ولس یو 40 یا 15 میلیونه ولس دی. نو که چیرې موږ ولس خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړو سوله به رامنځته کېږي. هر څوک مسؤلیت د دې لري چې په سوله کې مهم رول ولوبوي. سوله یوازې د یو دولت نه ده، د حکومت نه ده، سوله د ولس د حکومت او د ټولو افغانانو ده. که سوله راځي دلته به ټول افغانان ټول وګړي به ارامه ژوند کوي. په سویل ختیځ زون کې د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات لجمن سره په خبرو کویل لا دغه پروګرام یې مخه د سولې او ټولنيز عدالت څخه د ځوانانو او میرمنو آګاه کول وو څو د روان حالت څخه به خبر شي. په خوست ولایت کې نن ورځ په دې مخه برنامه راغلې و چې ترڅو د پوهنتون د استادانو ترڅنګ میرمنو او ځوانانو ته د دې موقع او فرصت برابر کړي چې دوی خپلمنځي بحثونه وکړي د پایداره دوامداره او قایم سولې په هیواد کې د دې په ارزښت باندې پوه شي او همدارنګه هغه لارې چارې تشخیص شي. همدارنګه د ټولنیز عدالت موضوع دا بل هغه اړخ و چې په همدې نن ناسته کې ورباندې ګډونوالو خپلمنځي بحثونه وکړل. د شاوخوا 9 میاشتو راهیسې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې روانې وې، خو شاوخوا میاشت وړاندې په کابل کې د یوې چاودنې له امله چې د یوه امریکایي سرتیري په شمول 12 کسانو وژل، ډونالډ ټرمپ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې چې اوس یې تازه بیا په پاکستان کې زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره لیده کاته کړي او خوشبیني شته چې د سولې خبرې بیا پیل شي. شیرین درمان، ملما رادیو، خوست.